اکثر خلک د دې خبرې ډېر زیات تکلیف وي ورته چې یاره جي زما مرۍ کې ریشه راځي یا زما ریشه زیاته ده، پوزې نه مې ریشه راځي او خصوصا بیا د یخنۍ موسم کې دې خلکو ته تکلیف ډېر وي. ډېر خلکو ته ورسره ټوخی هم وي او ورسره نورې داسې مسلې هم وي چې کومو نه دا خلک ډېر زیات تنګ شي او ډاکټر ته رجوع کوي. نو ډېر خلک خو هیلث کانشیس وي او خپل صحت خیال ساتي، ډاکټر سره رجوع کوي. ډېر خلک داسې چې ډاکټر سره رجوع نه کوي او د دې دغه د ریشې مسله چې کوم ده نو دا ډېره زیاته وي. اوس انسان چې کوم دی نو د ده ریشه چېرته پیدا کېږي؟ د انسان چې کومه ریشه ده نو هغه جناب پیدا کېږي زموږ چې کوم ریسپایریټري سیسټم دی اپر او لوور یعنې ښکته پهپړو کې یا زموږ د ساه چې کومې نلۍ دي هغه او زموږ په د مخ او د سترګو نه ګیر چاپېره پوزې نه شاته پوزې نه ګیر چاپېره الله تعالی مختلف کیویټیز جوړ کړي دي زموږ په دې سکل کې، زموږ په دې کوپړی کې، زموږ د دې مخ هډوکو کې دې کې خالي ځایونه جوړ کړي دي او هغې کې چې کوم دی نو یو خو دا کېږي چې زموږ د سکل دا وزن ورسره کم شي. دویمه خبره دا ده چې موږ کومې خبرې کوو نو هغې دپاره هالو کیویټي پکار ده چې دننه خالي وي چې هغې کې ریزوننس وي نو زموږ د اواز کې ګرج وي، زموږ د اواز لرې پورې تللی شي. او دغه ساینسز چې کوم دی د دې بل فایده دا ده چې دې کې کومې جلۍ دي دننه نو هغې نه میوکس یعنې ریشه جوړېږي او دا ریشه راځي. اوس دا ریشه چې کوم دی نو زموږ د پوزې په ذریعه بهر هم راځي. دا ریشه چې کوم دی زموږ د پوزې نه شاته مرۍ ته هم ځي. نو دغه ریشه په مرۍ کې او د پوزه کې ګیر چاپېره یو پروټیکټیو نظام جوړ کړی دی، یو پروټیکټیو لیر جوړ کړي دا یو پروټیکټیو سطح جوړه کړي. نو زموږ دوړه یا هر څه چې کله موږ ساه اخلو نو دغه دوړه هم ټریپ کوي او دا چې کومه هوا موږ سینې ته دننه ځي نو هغه نرمه هم کړي او هغې کې چې کوم دی نو ورسره مویسټ هم کړي یعنې لوندی هم کړي، ځکه چې یخه او خشکه هوا زموږ د پېپړو دپاره نقصاندې ده. نو اوس همدغه ریشه چې کوم دی زموږ سینې ته ګرمه معتدل هوا او ورسره چې کوم دی نو هغه ورسره لږه دغم شي لوندم شي او هغې کې دغه شامل شي، رطوبت شامل شي، چې بیا سینې ته لاړ شي نو زموږ سینه اریټیټ کېږي نه. نو د دې ریشې فایدې دغه دي. بل دغه دا ریشه په پوزه کې یا دغه کې چې کوم دی ډسټ پارټیکلز ټریپ کوي، لکه کله دوړه راځي لوګي راځي سم راځي نو دا ریشه هغه ټریپ کړي هغه پکې انخلي او صفا هوا چې کوم دی نو زموږ سینې ته لاړه شي. نو د دې قدرتي دا یو مدافعتي نظام دی زموږ د ساه، زموږ د پېپړو، زموږ د ساه د نلو د دې د پروټیکشن لپاره، د دې د حفاظت لپاره. بعضې خلکو کې چې کوم دی نو دا ریشه زیاته پیدا کېږي. نارمل انسانان چې کوم دی هغې کې د 1 لیټر نه واخله تر 1.5 لیټر پورې تقریبا 24 غنټو کې دا ریشه پیدا کېدی شي. دا نری ریشه هم کېدی شي، دا تیک یعنې ګاړه ریشه هم کېدی شي او دغه ریشه چې کوم دی نو اکثر مونږه یا د پوزې په ذریعه دې اخراج وکړو چې کله خپله پوزه سون کوو، خپله پوزه صفا کوو، یا دا اکثر د توکاڼو په ذریعه خپله مرۍ صفا کوو، د توکاڼې راټو کوو. خو زیاتر د دې چې کوم مقدار دی نو هغه زمونږ خېټې ته لاړ شي او موږ تېر کړو او موږ ته پته هم نه لګي. نو دا ریشه زیاتر چې کوم دی تېرېږي او د دې تېرولو سره چې کوم دی نو زمونږ د هضمي نظام هم روان دی، زمونږ ایسوفیګس دا هم هغې سره چې کوم دی نو غوړ وي، دا هغې سره مویسټ وي او زمونږ د هضمي نظام هم روان وي ورسره. بل دا ده چې دا ټول سیسټم چې کوم دی نو زمونږ د ساه، زمونږ د هضمي دا ټول په دې ریشه باندې ډیپنډنټ دی د خپل حفاظت لپاره هم او د خپل سهولت لپاره هم. اوس دا ریشه چې کله زیاته شي، اکثر کله زیاتېږي، زیاتر هغه خلکو کې زیاتېږي چې چاته نزله زکام وشي په یو ورځ دوه لپاره زیاته شي او هغې نه بعد دا ریشه بیا ختمه شي، خپل نارمل مقدار ته راشي. خو بعضې خلکو کې دایمي نزله وي یعنې ساینوسایټس وي ورته، دا ساینسس چې کوم دی دې کې ریشه ډېره پیدا کېږي او دا ریشه چې کله ډېره پیدا کېږي د پوزې په ذریعه هم بهر راځي، مرۍ ته هم ځي او مرۍ ورسره بار بار خرابېږي. بیا د ساینسس نه علاوه چې کومه ریشه د سینې ریشه ده هغه هم اکثر له داسې بیماریانو دا نارملي هم پیدا کېږي، خو دا چې کوم دی په سرکولیشن کې وي دا موږ راټوکوو او دا چې کوم دی تېرېږي. خو بعض اوقات دا دونه زیاته شي چې هغه مونږه بهر راټوکو، ټوخی وکړو، مرۍ ته ریشه راشي او هغه ریشه مونږ ټوکو. نو دغه ریشه چې کله زیاته شي هغه د سینې الرجي سره زیاتېدی شي، چیسټ الرجي سره زیاتېدی شي، دې نه علاوه استما یعنې دمي مرض سره زیاتېدی شي، COPD د سینې دایمي بیماریانې دي هغې سره دا زیاتېدی شي، سیسټیک فایبروسس ورته وایي دا بیماري ده هغې سره دا زیاتېدی شي، د سینې دایمي بیماریانې دي هغې سره دا زیاتېدی شي، TB یا نور داسې بیماریانو نه بعد چې سینه کمزوري شي هغې سره دا ریشه زیاتېدی شي. او دا ریشه چې کله ډېره زیاته شي نو بیا انسان ته مختلف قسم تکلیفونه هغې نه کېدی شي. او که فرض که تاسو ته د ریشې دا مسلې زیاتې وي دې سره ته به ټوخه لګي یا بار بار کېږي
نو خپل ډاکټر سره ضرور مشوره وکړئ. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند وي او که تاسو غواړئ چې فایدهمند وي دا ویډیو لایک هم کړئ او زیات نه زیات شیر هم کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پاک.